چې کوم وخت زه په طاقت کې وم سوپر سٹار وم نو یا ټول ما پسې راتلل چا به غني کلی نه وړل چا به وړل وړل چا به سر وړل تو سپری وطن ته ګرځېدو نه یم نو ټولو پرېښم خو هغه ذات دې ما نه پرېږدي نو هغه ذات شته. السلام علیکم د وړو پلاره السلام علیکم د وړو پلاره. او زموږ نغرې روانې عوام ته مې چې مهرباني وکړئ موږ سره مدد وکړئ زموږ نغرې به کله هم نه بندېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن ډېر زیات خوشحال یم. اولې نن زما پلار جان راغلی دی خوب پلار جان مې راغلی دی. پلار جان زما څوک دی راځئ وګورئ و پلار جان السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پلار جان څنګه یې؟ بس ته مبارکي ته راغلی بچې چې دومره ښه کار کې پلار جان زه اوس ډېر غټ سړی شوی یم د خیره سره. نو زویره چای څنګه یې پلار جان د خیره؟ الله دې زړه کې بچې الله دې نورم کامیاب کړ. طبیعت دې څنګه دی ښه دی؟ اوس خو ښه یم جمعې سره څنګه یخنۍ سره؟ جمعې سره ښه بس جمعې به دې لږ بړستن بړستن مې اچولې ده یخني خو دې ډېره نه کېږي. نه مړه ځوانې مو څه بوډا خو نه یم ستا غوندې. ګوره پلار جانه هغه زوړه دت در نه وځي ګوره ما هغه شورانې اوس ما ته په دې یخنۍ سره سم شوی خو سمېږي نه. اخر پلار د چا یم سردار بریخې صاحب ستړی مشي هرکلی درته وایي په پروګرام کې. الله دې عزت وکړه بچې الله دې نورم کامیاب کړه. الله دې قدردان کړه. د دې خلکو دعاګانې دي ما سره دي. ما وختي دلته چیس کړي یو خبره مې وکړه چې په نشتر آباد کې الحمدلله ډېر ښه آرټسټان شته دي او سردار الله چې کوم دی د هغه وخت آرټسټ دی چې کوم ټیم کې د بلیک اینډ وایټ دور و چې ټي وي رنګین نه و د هغه وخت چې کوم دی د هغه وخت نه کار کوي. بالکل هغه وخت نه کار کوم دا پی ټي وي چو که نه اوس خو په هغې باندې دی که نه سر کې دی مالډوډ باندې دا دلته نه و دا د ګورنراو سره و دوی ته پته هم نشته دې فنکارانو ته دلته و دا ګورنراو سره دا پی ټي وي ما پکې کار پی ټي وي پیاله دلته و دلته و ګورنراو سره. دا د کوم سن خبره دا ولا ډېرې مودې خبره ده بچې لکه د هغه وخت نه کار دا کوي ورته پکې کار کوم. هسې لالا فایده دې پکې څه وکړه؟ یاره فایده مې دا وکړه مالي فایده خو ما نه ده کړې که نه تاسو ته پته ده ولې ته زما بچې تا ته دروغ هم نه وایم. مالي فایده مې پکې دا وکړه چې یو ټول خلک ما پېژني زما عزت کوي که پولیس سره یم که هر ځای کې یم آرمي والی زما عزت کوي. د بار ملکونو سیل مې پکې وکړو لکه دوبۍ شو شارجه شو الین شو فجیره شو نو دا سیب نه پکې ما وکړل ولې چې دا که ما کول نو ما خو په خپلو پیسو کور نه بار نشم وتی. نه ماړه کور نه حقیقت دی دا تا ته لکه د شو بیز د سیټ نه د ایز آرټسټ جی بالکل دا ملو شوی جی بالکل. لالا ژوند څنګه تیریږي ژوند؟ یاره بچې تا نه څه پرده ده نن سبا ژوند زما ښه نه دی. ما د ساده ټلیفون نه پته لګي جی بالکل ولې چې ګرانی ده هاي ګرانی ده لړزېدلی ټول جهان دی هر شی د ور په پایه یو انسان پکې ارزان دی زما غوندې دی. خبره کې ډېر لوی مقصد پروت دی لالا یو د وجود نه داسي جی کمزورې معذورې او جی بچي دې معذور دي جی رزق څه حساب دی دا دونه خلک وایي رزق الله ورکوي بېشکه خو د رزق سره چې بجلۍ بل وګوره په خپله جمع کړي بالکل جی بالکل د ګیس بل په خپله جمع کړي دا څه حساب دی دا څه یاره به زما یو زوی دی سلمان هغه ډبګري ګارډن کې کلینیک کې چا سره دی نو بس هغه مزدوري وکړي نو موږ یې وخورو چې هغه ونه کړي نو بس زه خو چاته ویلی هم نشم که نه اوسه پورې تا ته ما چېرته ویلي دي چې په ما دا تکلیف دی ولې چې ټول عمر موږ ډېر په غیرت ډېر په حیا ډېر په عزت تېر کړو دا لږ عمر دی دا دې ما لا په خیر تېر کړي بس ازوی ته ناست یو چې ازوی هم کار کوي نو بچې سره وړي بس په هغې به هم ټیم تېروو. لالا چې ډېر خلک دي که نه خلک وایي دی په ډرامو کې کار کوي په فلمونو کې کار کوي دا به ډېر مالدار دی. جی ډېر داسې خلک شته دی چې هغې کله ستا د کوڅې مخې ته ودرېږي او خلکو ته پته ولګېږي دا سردار مریخي کور دی جی هغه ستا د کور دی مخې ته ډېر یو د غربت پرده پرده ده. جی بالکل د خلکو ذهن به داسې چې کوم دی چېرته شیش محل کې به اوسېږي یا به چېرته وی په یو بنګله کې اوسېږي یا په یو ښکلي ځای کې اوسېږي ستا کور ته اوس هم هغه یو زوړ څادر پرده لګېدلی جی بالکل چې کله ناکله داسې څوک راشي د ده د حالات وګوري او ته ولې وروځي د دې ملګري څه تاسو راځي تا ته څه وایي؟ هغه بس ډېر افسوس کوي که نه چې راشي دې تپوس کړي سردار مریخی دی نامه په پاکستان کې نه راځي او چې راشي زما د کور حالات وګوري احمد ګوډ بیټک وګوري
نو بس افسوس کوي موږ خو دا وایو چې تاسو به لوی ګاډي ستا به بنګلۍ او ته دې جومپړې کې اوسېږې هم په کرۍ 10,000 روپۍ کرۍ ورکوم اوس د بجلی بل د راغلی دی زما جیب کې دی 8,000 روپۍ د ګیس میټر دی کټ شو رانه 3.5 لکه روپۍ راغلی هلکه خدای تاسو تباه برباد کا ګیس 3.5 لکه او میټر یې یوړو نو خدای تاسو تباه برباد کا تاسو وګورئ که نه چې زما دا میل مې لګولې که څه مې لګولې تا ته وې د جهنم ته کنیکشن زما د کور نه تللی د ګیس دا خبره ده که نه اپی ګرمه وای چې دا ټول فلم ما په 3.5 لکه روپۍ ورته وایي ایمانی خبره کوم دا بلنو ورته خولم شم دا هم نه چې زباني خبره کوم هسې اکا لایف کې هو پیسې ګټې لایف کې یاره چې زه نیم ناست که نه اوسه پورې دې کې ډېر خلک ناست دي ته کښېنه که نه نو زما زوی دی بس هغه کار کوي او زه خو تا ته پته ده چې انګوټه چاپ یم چې دا پیله ځل دی چې تا زه راغوښتم نو بس ځان ځاني ده نو تاسو ته مه ویل که نه چې ځان ځاني ده بس خپلوانو رانه مخ واړولو دې ته پکار و چې زه پرېوتم کمزوری شوم چې کوم وخت کې زه په طاقت کې وم سوپر سټار وم نو دا ټول به ما پسې راتلل چا به ګني کلي نه روړل چا به اوړه روړل چا به سر روړل ته اوس پرېوتم د ګرځېدو نه یم نو ټولو پرېښم خو هغه ذات دې ما نه نه بس هغه خو دې نه پرېږدي سردار لالا وایي چې د چا څوک نه دی هغه یې الله چې کله سخته راشي که نه دا بچي به مو ته به مړه کېږي چې ارمان دی چې آرټسټ خو جوړ شوی نه وي ولږ اوس هم زه ویم چې ما چېرته پالش کولی چې اولی دوکان ته ناست وی د نوی دوکان مخې ته ناست وی چې پالش مې کولی چې دا مریخۍ نه وی نو ما بار څه کولی شوی بیا او دا مریخۍ نه ما داسې ده چې زه اوس نه شم کولی مزدوري نو او هغه طاقت مې هم نشته اوس الله دا کتونکي دې ګوري که نه جی بالکل دې کې الحمدلله ډېر داسې مسلمانان نومونه او خویندې شته جی بالکل بالکل چې هغې ستا په خفګان باندې خفه کېږي جی بالکل ستا په مجبورۍ به خفه کېږي د الله په حکم سره تا سره به ودرېږي سردار مریخۍ یو پرهېزګاره کورنۍ ده یو امن پسند خلک دي یو پر امن خلک دي او بې ضرره خلک دي تر اوسه پورې نه چاته ضرر رسولی دی او معذوره دي حاجتمند دي او د الله په اسره او ستاسو په اسره باندې وخت دی دغه ورونو او خویندو ته څه وایي چې څه وکړي یاره زه یم چې موږ سره مدد پکار دی او دا خو ستا ذمهواري نه دا خو د حکومت ذمهواري ده چې موږ ته وظیفې سټارټ کړي او زموږ نغرې روانې عوام ته مې چې مهرباني وکړئ موږ سره مدد وکړئ نو زموږ نغرې به کله نه بندېږي نو الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي او تا ته د دې اجر الله پاک درکړي تا ته زما صفت وکړو زه دې روغتم ته دې کېنولم چې روټۍ دې راباندې وکړ نو زه ستا شکریه نشم ادا کولی ما سره الفاظ نشته چې ستا شکریه ادا کړم زه تا ته سلام کوم ته چې راتلې که نه نو ما ستا دپاره یو تحفه تیاره کړه زر زر پلار جان مې راځي ولکه چې شی وله تیار کړمه ډېره مهرباني الله دې مه خرابوه الله دې همداسې زړه خوشحالي درکړه څنګه چې تا زما زړه خوشحال کړو امین ثم امین ډېره مهرباني ده ډبل کولی نه شي ډبل کې راته کېدای شي دا ډبل وي خاص زنده‌باد پته لګي واه 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 په دې کې به څه ډبل وي دا ګوره پیسې نه دي خوشحالۍ که ورته زه هغه شین کارت پروت دی چې کوم ښایو لطیفه درته ویم وړه غوندې پخوا زمانه کې خو دې ښځو که نه ډېر عزت به و اوس خو موږ ته وایي که نه پاسه لکه ورشه پیر وړه دار وړه نو دې ښځې به د خاوند نامه نه اخېسته چا ته ویل د وړو پلاره چا ته ویل سلمان پلاره د زلال پلاره نو دا یو ښځه وه د دې د خاوند نامه وه رحمت الله نو او دې مونځ کولو د خاوند نه ښځې مونځ کولو ښځې مونځ کولو الله اکبر کېناسته چې راپاڅېده او سلام ګرځئ نو چې سلام ګرځئ السلام علیکم ورحمت الله نو د خاوند نامه ده نو دا څه وایي السلام علیکم د وړو پلاره السلام علیکم د وړو پلاره رحمت الله نامه یې وه رحمت الله نامه نو به سلام په وجه به د هغه نوم نه کنه نامه نه شو اخیستی کنه د کمال دا دومره ژوندي خلک دي که نه که دا د ځان سره کینو څلور ورځې به روټۍ نه خوري صرف د ده خبرې به اوري نو زه دې سره مینه کوم دا خلک ما سره مینه کوي د دې ما سره حق دي ټولو خپلو هغه کتونکو ته وایم هغه مسلمانانو وروڼو خویندو ته وایم د دې خلکو په ډرامه باندې دا چې کوم کردار وي که نه دا د معاشرې دپاره دی یو میسج ورکوي منتظب صاحب یو کرکټر کړی و د پیرون او په یو فلم کې پیرون و که نه هغسې کردار داسې و نو ضرور نه دی چې موږ د منتظب وګورو هغه ته د چې ته پیرون دی ته مسلمان دی نو د کردار پورې چې کوم دی د اکټر څه تړون نشته دی دی صرف راشي هغه کردار ولوبئ
او الګ د چا کاپی کوي د بدمعاش کاپی کوي لکه بدمعاش څنګه کوي مسلمانان دي خپل 5 وخت مونږ کوي په کور کې الحمدلله تلاوتونه کیږي بچی چې کوم دي خنه کامله قران خانه دي دا ټول ارتستان وګوري ادي ژوند ګوره بدل دی دا سره ډېر خلکو ذهن کې بل څه پراته بالکل نو په دې باندې خیرات په دې باندې زکات په دې باندې سرسیا دا الله د نامې چې سموي بالکل په دې خلکو باندې کیږي دا ضرورتمند او مستحق دي په خپل پیسو باندې بالکل مړه داسې مړه د درځوي چې کومه دغه پیسې ولګلي دا سړی آرټیست دی نه د ټول نه زیات ثواب په دې خلکو باندې ځکه کیږي دا قرآن امن پسند خلک دي دا چې کوم دي دا په دې سپینه جامه کې د غربت د ټک خلک دي دغه خلک سپینه جامه د ډېرې مجبورۍ نه اچي دغه سپینه جامه کې دی وانه شي نو د کردار د عزیز دا د سپینه جامې د خان کردار کوي نو دی به د مجبورۍ نه دغه جامه اچي نو دغه جامې ته به دې نه ګوري د دې د زړه ته سره پګوري او رس خپل رب ته جاړي او سوال کې چې یا الله دای څوک مهربانه کې زمونږ یو روزګار روان شي راځي ټول په شریکه باندې مرګرو سردار لالا یو بچنګي دی معذور دی د چا هر قسم وس کېږي الحمدلله ډېر مالدار ترين خلک شته یو روزګار ولا په دې کور کې روان چې تل کار روان لا دغه سړی د تر کومه پورې غریب یو چینل او بل چینل پسې ګرځي زبر سوار کمبل به سوار کی په دې باندې وخت نه تیریږي وي سړی ته چې کوم دی د مې د خوراک چل نه دی وو چل ورته وایا ناراضي سردار لالا په شریکه باندې روزګار روان کو او تاسو ته دواګانې کې موږ ته هم دوا کوي سردار لالا څه خو خبره بالکل صحیح خبره بالکل صحیح خبره ستا په سار باندې چې سو یاره زما په زړه دار مان دی چې بس خپل کاروبار می چاته محتاج نه دې کې پیسې جی جی اړه به ډېر سغواړي الله ډېر صدر ډېر سمې غواړي الله ډېر صدر کا امين سره تاسو امين خو دغه چې پیسې دي دا دی خور پیسې دي صحیح او هغه ته د بچو ته مو ته هغه ته دعا کوم بس هغه ته دعا کوم چې الله پاک دې کلم محتاج کوم علام سرتور کوم الله دې ستاسو زړه مراد پوره کړي چې تاسو زموږ نغره روان کو د الله په مالک ډېر مهرباني ډېر مهرباني خوشاله شي السلام علیکم د پټ لاس د سیټ چې کوم دي سردار مرخی ته یو تحفه ملو شو او الله دې په خپل دلبار قبول کړي دې کې پیسې د پرته امانت نو مرګرو ټول ته وایي چې سردار لالا غریبي د غربت دی د ویډیو د حلار زاده پر شیر کې خو له کمنټس په وکي کوم مرګر چې سردار لالا سره ودرېږي سردار خپل د موبایل نمبر تشته او جاو لګ ورته وایي چې کوم نمبر دا 0346 0346 0346 98 98 36 36 36 36 6 لگا 0346 98 36 36 6 او جاو دا 36 36 دا به زوم لیکم دا جاو نو که څوک وسره ډایرکټ رابطه کوي سردار لالا سره کوي څوک موږ سره رابطه کوي را سره کوي صرف د مقصد د الله رضا دی چې د مسلمان دی به وسه او د کمزوري سړي سره ودرېږو دا هغه په کور کې خوشحالي راولو او دا هغه په مخ باندې خندا راولو نو راځي مرګور دا زموږ د ټولو حق دی زما د پټنټ پلای فاونډیشن د سټنا ورته سب پیسې ملو چې خو دې پیسو باندې دی وخت ټول مرګور ته چې دا ویډیو شیر کې دی یو آرټیست ډېر سینیئر دی چې په نشراباد کې څومره آرټستان ګوري دا د نسیو بچی دي د دوه وخت کار کوي یو سینیئر آرټیست بیا د یو معذور پلارو د یو معذور زوی د یو معذور لور فریاد مې درته کې خو هغه ټول مسلمانانو ته تاسو او تاسو انصاف ورور دا د دې پروګرام په هر اجازه راکې په خپل رب سپارم د لوی الله په امان